بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړه چې زموږ په محله کې چې کم مسجد دی په هغه کې په جمع سره مونږ نه کیږي، یعنی څوک نشته چې په جمع سره مونږ راکړي یا جمع وکړي. نو دې د وجې نه زه بلې محلې ته مسجد ته تللی شم د جمع مونځ دپاره، یعنې چې هلته کې زه لاړ شم او هلته کې په جمع سره مونځ وکړم. الجواب، نو عزتمند وروره په خپله محله کې چې کوم مسجد دی د هغې حق د بل محلې مسجد نه ډیر زیات دی. نو دې د وجې نه په خپل مسجد کې په خپله محله کې چې کوم مسجد دی په هغه کې مونځ کول دا بهتر دی. اگر چې څوک نشته دی نو فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکلي دي چې دې کس ته پکار ده چې خپله اذان هم وکړي، او که څوک راغلل خو صحیح ده په جمع سره به مونځ وکړي، او که څوک رانغلل نو یوازې دې ځان له مونځ وکړي. او دغه حق زموږ بعضې روریان دا د جمعې په ورځ یا د اخترونو په ورځ باندې دا حق ضایع کوي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې زموږ بعضې روریان دا سوچ او فکر کوي چې هلته په وخت جمع کیږي نو هلته لاړ شي، بیا بلې محلې ته لاړ شي او هلته کې د جمعې مونځ وکړي، او دا حق چې د کوم د خپلې محلې مسجد دی هغه حق ضایع کړي. نو په دې باندې ډېر زیات غور او فکر پکار دی موږ ټولو ته چې د خپلې محلې حق هغه اول بیا د بلې محلې مسجد ته تګ دی عزت. نو الله رب العزت موږ له دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زړګی چې ذکر نه کوي زړګی ما ورته وایا سړی چې بې تقوا وي نو سړی ما ورته وایا سړی چې بې تقوا وي نو سړی